دا جوته دا نړۍ او د سیمې هېوادونه هم په دې پوهېږي چې پاکستان کې هر حرکت، هر برید، هر ترهګرې ډلې شتون، ګوندونه هېڅ بدون د ایسای مشورې او د هغه د بدون آګاهۍ نه ترسره کېږي. نو بنان دا چاودنې چې کېږي خپله پاکستان ایسای پوځیان د خاصو موخو اهدافو لپاره ترسره کوي چې ځان متضرر وښیي نړیوالو ته، پیسې واخلي د سعودي او امریکا نه. همداسې د بلوچ او پښتنو نورو سیمو کې چې همیشه چاودنې کېږي، بیا دا ورته مثال بېلګه ورکوي چې ګویا که په کراچۍ او په اسلام آباد کې هم چاودنې کېږي. نو بیا آخري پړاو په هند یا په افغانستان باندې اچوي. یو کس پیدا کوي، له مجبوریته ګیر کوي، بیا نو مطبوعات یې کېنوي، تهدیدوي یې، فامیلو جبر و فشار پرې راوړي، تر هغه چې دا اقرار وکړي چې والا ده که ما دا لاسته راوړي. بیا خپل هغه اعمال، خپل بمباري، خپل ټول شیانو ته توجیه او مشروعیت ورکړي چې ګواکې دا د افغان دلته په ترهګرۍ باندې بې صدرا که ترهګرۍ ټولې ډلې په پاکستان کې شتون لري، هلته تربیه کېږي، هلته ملاتړ کېږي. علم نیوز ستاسې خبر ستاسې اثر.